ته چې په بچي باندې حرام خورې، ته چې په بچي باندې ګندونه خورې، دا ممکنه ده چې دغه سړی به ښه کارونه وکړي؟ دا خو نه کېږي. الله تعالی رسول فرمایي یو سړی دی ومطعمه حرام، خوراک د هغې د حرامو نه دی، ومشربه حرام، څښل د هغې د حرامو نه دی، پیرزوی نه هم دغه شان چې د کم ژوند دی دا په حرامو تېرېږي، غټ شوی په حرامو باندې دی، لباس یې د حرامو دی، اغوندې حرام، په بیت الله کې ولاړ دی، اواز کوي چې یا ربي یا ربي یا ربي، خوراک راکا، طعام راکا، عزت راکا. د الله رسول وی فانا یستجاب له، الله به د دې دعا څنګه قبول کړي؟ خوراک یې د حرامو دی، لباس یې د حرامو دی، روزنه په حرامو باندې شوې ده، او د الله ته سوالونه کوي. د داسې انسان دعا الله تعالی نه قبلوي چې هغه حرام خوري، حرام کوي، حرام اغوندي، او په خپلو بچو باندې هم حرام خوري. د دې دعاګانې الله تعالی نه قبلوي. ځان پاک کا. ستا مثال د پلار مثال، د تره مثال، د کاکا مثال د بچي دپاره د عین دی، د شیشې دی. ته چې څه کوې هغه به دا کوي چې ستا د جماعت سره واسطه و بچی به دې راځي، بیا به تربیت کېږي. که ستا د سکول سره واسطه و بچی به دې ځي، که ستا د پټي سره واسطه و بچی به دې هلته ځي. که ته یو لباسي مسلمان وې، دروغ دې ویل، ګناه دې کوله، بچی تا ته ګوري هغه به کوي. که ته حرام راوړې، د مسلمان بې عزتي کې بچی به دې کوي. الا من رحم ربي، که چا باندې رحم وکړي الله تعالی او د چا دعا واخلي نو صحیح ده. او که نه دغه اصول دي، دغه اصل یې استانه چې پیدا دي دا فروع دي. فروع تابع د اصول وي، لکه څنګه چې جز تابع د کل وي، همدغه شان به کېږي چې تا څه کړي ستا بچی به کوي، که تا ښه کړي ستا بچی به ښه کوي، که تا بد کړي ستا بچی به بد کوي، که تا د چا عزت کړی ستا بچی به د خلکو عزت کوي او ستا عزت به هم کېږي. او که تا د چا بې عزتي کړي ستا بچی به هم هغه بې عزتي د خلکو کوي او ستا به هم کېږي. څوک د بچو د تربیت دپاره اول ځان برابر کوي، او د هغې دپاره قالب معلوم دی، قرآن او حدیث. داسې نه ده چې ستا نه پیدا شو هغه بدبخت دی، نه، تا پورې ده. ستا بچی تا ته ګوري. د الله تعالی رسول فرمای کل مولود یولد علی الفطره. فطرت نه مراد څه شی دی طلباو؟ فطرت الله، الله قرآن کی وی فطرت الله. فطرت نه مراد څه شی دی؟ دین دی که نه؟ اسلام دی. څه شی دی؟ اسلام دی. د الله تعالی رسول فرمای کل مولود، هر یو ماشوم چې پیدا کړی شي، یولد علی الفطره، دا پیدا کیږي په فطرت باندې. فطرت نه مراد څه شی؟ دا مسلمان وي. فابواه یحودانه او ینصرانه او یمجسانه. پلاران یهودیان وي، یهودی تی جوړ کی. نصرانیان وي، نصرانی تی جوړ کی. مجوسی وي، مجوسی تی جوړ کی. او که چېرته صحیح مؤمن وي، صحیح مؤمن تی جوړی. که چېرته بدعتي ګمراه بدعتي ګمراه تی جوړیږي. که چېرته فکري سختدریځه وي، بچی هم هغه شانته وي. د الله رسول وایي الله چې ماشوم پیدا کوي دا په فطرت سلیمه باندې پیدا کوي، صحیح دین باندې پیدا کوي، د هغې لاره برابروي، د هغې دین معلوم وي، د هغې فطرت سلیم وي. نو څه چې ته غواړې په خپل بچي باندې ته به یې کوې، بل څوک یې نه کوي. ځان برابر کړه، بیا به د بچی برابر شي. نه برابر وي څه پې کوي، عمر ورپسې موالی دی، بچي به خپل کار. صحیح ده که نه؟ ځان به برابرې